أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچني حملې سوي دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دورې او تادیبي حملې ویلی سو، چې دا د هغو قبیلو د بیرولو دپاره کېدې چې تر اوسه یې د اسلام قوت نه باله. او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو، موږ ته دا را معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تېرېده د مسلمانانو په ګټه وه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو وه. د اسلام دشمنانو ته دا امید نه و پاته چې پر اسلامي دعوت دې کامیابه سي او د مسلمانانو شان او شوکت دې ورمات کړي. خاصتا د مسلمانانو برتري او لوړوالی هغه وخت ثابت سو چې قریشو د حدیبیې صلح ورسره وکړه. په حقیقت کې د حدیبیې صلح نه وه، بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و، او دا په جزیرة العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. د حدیبیې پیښه او صلح ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په جزیرة العرب کې حالات تر ډیرې اندازې د مسلمانانو په ګټه مخته تله. د لوی فتح علامې او د اسلامي دعوت کامیابي په کراره د آسمان په افق کې معلومېده، او داسې مقدمې شروع سوې چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي. هغه مسجد الحرام چې د 6 کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې و او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة وسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ورداخل سوه. د کعبې شریفې کلي یې واخیستې، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او عمره یې وکړه. ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچي کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خوب اصحاب کرامو ته ووایه. هغه هم ډېر خوشحاله سوه. دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکې مکرمې ته داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب خبر کړه چې زه د عمرې دپاره ځم، که د چا اراده وي چې زما سره دې عمرې ته ولاړ سي، د سفر دپاره دې ځانونه تیار کړي. د مدینې منورې خلقو، یعنی مهاجرینو او انصارو، او د شاوخوا صحرایي عربو څخه یو څو نفرو د تګ دپاره آمادګي ونیول، مګر ډېر صحرایي عرب نه ورسره ووته. دغه نور قبیلوي مسلمانان ولې نه ورسره ووته؟ ځکه د مسلمانانو او قریشو په مابین کې حالات خراب وه. تر اوسه جنګونه سته او قافلې اخیستل کېږي. نو خلقو دا خیال کاوه، خاصتا منافقینو او ضعیف الایمانه مسلمانانو، که مسلمانان مکې مکرمې ته ولاړ سي نو جنګ پیښیږي او مسلمانان پکښې وژل کېږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې له مهاجرینو او انصارو او د ځینو قبیلو لږ افراد نور څوک د جنگ د بیرې نه ووته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کالي پرېوله او پر خپله اوښه سپور سو او د مدینې منورې څخه د هجرت په 6 کال د ذوالقعدې په میاشت کې د دوشنبې په ورځ ووتی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګرې وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د ده اصحاب څوک وایي 1400 نفره و،
څوک وایي 1500 نفره وه. د دوی سره په دې سفر کې بې له تورو نوره اسلحه نه وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. کم وخت چې وذل حلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علي ورته وایي او دا ځای د اهل مدینې دپاره میقات دی او د مدینې منورې څخه 7 میله لرې دی. هلته یې خپلې هدیې علامهداره کړې او د عمرې په نیت یې احرام وتړی. چې دغه هدیې او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره نه دی راوتلی او ځي د کعبې شریفې عزت او احترام کوي. نو خلق د ده علیه الصلاة وسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو هدیې څه شي دي؟ هدیې و هغه اوښانو ته ویل کېږي چې علامهداره او نښاني سي. علامهداره کېدل یې په دې ډول سره دي چې د اوښ بوک ور زخمي کړي. نو دا د دې علامه ده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. نو پر دغه اوښ نه څوک سپرېده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق پوهېده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. یا دغه اوښان داسې نښاني کېده چې په غاړه به یو شی وځړول سو. داسې شی به وځړول سو چې د هغه څخه به دا معلومېده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوښه د هدي دپاره د ځان سره رهي کړه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نه ورسره ووته بې له یوه نفره څخه چې نوم یې جد بن قیس و. نور منافقان نه ووتل، ځکه هغو ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري به د قریشو د طرفه حلال کړه سي، دی مکې او خپلو دشمنانو ته ورځي بې له جنګه او لښکره و هغو ته ځان تسلیموي، په والله چې به حلالېدو پرېږدي. دا د منافقانو خبرې وې. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي، ځکه د کفارو د غدر څخه بیرېدی. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط دپاره یې اسلحه هم ورسره واخیسته، مګر دغه اسلحه یې د اوښانو په بارو کې کښېښول. په خپله دوی اسلحه نه وه ورسره اخیستې، ځکه د اسلحې اخیستل د احرام د حاله سره ضد او منافي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو دپاره د خزاعه د قبیلې څخه یو نفر ولیږي چې د قریشو حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤی د حبشانو قبیله او نور ډېر خلق ستا د جنگ دپاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره مشوره وکړه، ویل نه مو د خوښه چې دغه خلق چې دا زموږ مخ ته راوتلي دي دوی پرېږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د هلته زموږ په انتظار ناست وه نو به غمجن کښېني، او که د خپلو کورنیو د خلاصولو دپاره راغله هلته به یې غاړې ور پرېږدو. او که غواړئ چې د مکې مکرمې پر طرف ور رهي سو، که مو څوک په مخ کې ودرېده د هغو سره به جنګ وکړو. دغه دوې لارې دي، کومه یوه مو خوښه ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله ښه پوهېږي، مګر موږ د عمرې دپاره راغلي یو، نه د چا د جنگ دپاره. نو که چیرې زموږ او د کعبې شریفې په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنګ کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو د الله په نامه سره درځئ. د کعب ابن لؤی لښکر یې پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوتلو خبر واورېدی، نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې دا تصویب کړه په هره طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پرېږدو چې مکې مکرمې ته داخل سي، نه د عمرې دپاره نه د بل شي دپاره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړاوه، دلته بیا یو سړی چې د بني کعب څخه و ورته راغلی، ویل قریشو په زیتوا کې درته اړولي دي
او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکې مکرمې پر عمومي لار درته ولاړ دي. قریشو د جنگ دپاره آمادګي او تیاري نیولې وه. یو پوره لښکر یې تر مکې مکرمې د باندې را ایستلی و او د حرم پر حدودو یې اړولي وه. ورونو، اوس به د مکې مکرمې د ښار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کړم. د مکې مکرمې په ښار کې کعبه شریفه ده چې پر شاوخوا یې مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کیږي. او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یوه ډېره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کیږي. په حرم کې د مکې مکرمې ټوله ښار داخل دی، بلکې تر ښار د باندې منطقې هم په حرم کې داخلي دي. حتی مینا هم په حرم کې داخله ده او عرفات تر حرم د باندې دی. مقصد دا چې د حرم منطقه ډېره پراخه منطقه ده او په دغه حرم کې جنگ او ښکار نه دي روا. حتی د درختو او وښو پرې کول یې هم نه دي جایز. دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکښې حرام دي. حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول حرام وه. بیا نو د حرم څخه د باندې یوه بله منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کیږي. میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمرې نیت یې کړی وي بې له احرامه تېرېده نه دي روا. که څه هم دغه د احرام مسئله په مذاهبو کې اختلاف لري، خو دلته زموږ مقصد قصه ده، نه د احرام مسئله چې هغه بیا د ځان دپاره مفصل بیان لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې اراده درلوده، نو یې د میقات څخه احرام وتړی او دغه ټوله لار چې تقریبا 500 کیلومتره کیږي تر مکې مکرمې پورې راغلی. خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتلي دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دی او نه ښکار. او ولې قریش تر حرم د باندې وروتل؟ ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقې ته داخل سي بیا یې نو ایستل مشکل دی، ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا. او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکړي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وژني او جنگ ورسره کوي، نو د حرم عزت او حرمت ماتیږي چې دا کار په عربو کې ډېر بد او ناروا کار دی. نو قریشو ډېر کوښښ کاوه چې مسلمانان د حرم منطقې ته نسي داخل، ځکه که حرم ته ننوتل بیا یې دوی د عمرې کولو څخه نسي منع کولی. اوس نو قریشو د مکې مکرمې او مدینې منورې پر هغه لو او عمومي لار تر حرم د باندې واړول او د تیارسۍ په حالت کې دي. د دغه لښکره سره د قریشو ځینې مشران هم موجود وه، خو ټول مشران نه وه ورسره، چې د هغې جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکې مکرمې عمومي مشر و، د ننه په مکه مکرمه کې و، د لښکره سره نو موجود. او د قریشو لښکر قسم کړی دی چې مسلمانان به و حرم ته د ننه نه پرېږدو، نه د عمرې دپاره نه د بل کار دپاره. قریشو د سپرو یوه ټولۍ هم جوړه کړې وه چې مشر یې خالد ابن ولید و او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک و. او دې ټولۍ به هم شاوخوا پیره او ګزمه کول. یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبي و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ دپاره راوتلي دي او د پړانګانو پوستونه یې اغوستي دي. د قریشو دا عادت و چې د سخت جنگ اراده بیا وه نو بیا د پړانګانو پوستونه واغوسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قریشو پر حال دې افسوس وي، څه تاوان ورسېدی چې زه د خلقو سره پرې ایښی وای، یعنی زما او د نورو خلقو په مابین کې نه رالوېدلی. که زه پر خلقو کامیابه سوی وای دا د دوی کامیابي وه، زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی. او که بیا چیرې وژل سوی وای دا هغه شی و چې دوی یې غواړي. قریش ولې دغه عناد او عداوت کوي، حتی غواړي چې د عمرې څخه مې منع کړي. د قریشو د دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر خفه سو. قریش هیڅ نه نرمیږي، حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمرې کولو اجازه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وویل په تاسې کې داسې څوک شته چې د قریشو د لښکر تر شامې تیر کړي، یعنی د غیر مشهورې لارې څخه و حرم ته داخل سو؟
ځکه مکې مکرمې ته د داخلېدو لارې معلومې او مشهوره وې. خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه راغلی دی، غواړي چې پر یوه نابلده لار مکې مکرمې ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص شي. یوه د اصحاب کرامو څخه وویل یا رسول الله زه دې پر نابلده لار حرم ته داخلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درځه. نو یې مسلمانان پر داسې لار رهي کړه چې هغه اصلا لار نه وه. ډېر تکلیف، ستړیا او مشکلات پر تېر شو. 1400 نفره یې پر داسې لار رهي کړي دي چې هغه لار نه وه. ډبرې، زوزان، لوړې او کښته، غرونه او شیلې ډېر په تکلیف او زحمت سره رهي دي. خو بیا هم لار صحیح وه، ځکه د کفارو د لښکر تر شا تېر شوه. کفار په هیڅ نه وه خبر. دوی تر اوسه د مسلمانانو د راتګ په انتظار کې وه، مګر مسلمانان تېر سوي وه او د کفارو د لښکر وشاته وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د حرم و منطقې ته ورنږدې کېږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي. مسلمانان دونه مخته ولاړه چې د حرم و علامو ته ورسېده. ورونو، په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصې علامې ایښولې چې په هغه سره یې د حرم منطقه معلومول، د پاره د دې چې د دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل سي. لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو دپاره خاص فلي یا د دروازې د ششک پر قسم ډېرې ښایسته علامې ایښول سوي او جوړې سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دغه د حرم و علامو ته دونه ورنږدې سوه چې د دوی او د حرم د علامو تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاته دي. خو د مخه تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ورداخل سي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه په خپله اراده چوکه سوه، زنګنونه یې کت کړه او پرېوته. بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چوکه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوښښ وکړي چې ولاړه یې کړي، اوښه نه ولاړېږي. صحابه کرام راغله چې اوښه ولاړه کړي، کشوي یې، وهي یې، پورې وهي یې، خو اوښه هېڅ حرکت نه کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اوښې ته شر پېښ سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا شر نه دی ورته پېښ، بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فیل یې د تګ څخه منع کوي. ورونو، د فیل قصه خو مو مخکې درته بیان کړې ده. هغه د ابرهه فیل چې محمود نومېدی او ابرهه غوښته چې په ده سره کعبه شریفه ونړوي او فیل پرېوتی. د کعبې شریفې پر طرف هیڅ نه ورتلی. هغه څوک و چې دغه فیل یې د تللو او د کعبې شریفې د نړولو څخه منع کوي؟ هغه الله جل جلاله. اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه د دې څخه منع کړه چې و حرم ته داخله سي. بیا یې اوښه ولاړه کړه، بیرته یې د شا پر طرف بوتله، څو هلته یې د حدیبیې په آخر کې د اوبو پر یوه حوض واړول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دلې واړوي. مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دي په امان. او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وې چې خلقو په لپه ځینې را اخیستلې او ډېر ژر هغه اوبه خلاصې سوې. خلقو د اوبو د نیستوالي او تندې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو غشیو د جعبې څخه یو غشی راویستی او ویل دغه غشی په دغه حوض کې ودروئ. راوي د حدیث وایي په والله د دغه غشي د ځای څخه تر هغو اوبه راوتلې یا بهېدلې چې موږ د دغه ځای څخه بارول، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که قریشو زه و داسې لارې ته وبللم چې په هغه کې صلة الرحم وه، زه به د دوی سره هغه لار قبوله کم. یعنې که قریشو نرمي راواخیسته او د صلح طلب یې کاوه، زه به صلح ورسره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صلح او دوستۍ په نیت دلته واړول، ځکه الله جل جلاله د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کوي. هلته قریشو ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه ده چې حرم ته ننوځي. قریش وارخطا سوه، ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی دپاره مشکلات جوړیږي.
نو په ډېر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله. ویلې ده چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمې درولې دي. قریش په تعجب کې سوه. د مسلمانانو په وسه پوره وه چې حرم ته داخل سي، مګر نه دي داخل سوي. څه مقصد یې دی؟ نو کفارو هم دا ته واړول او ویل موږ باید پوه سو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرم ته به داخل سوي وای، بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرم د باندې اړولي دي او اسلحه هم ورسره ده او په عین حال کې یې احرام هم تړلی دی. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمرې. رښتیا هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري، ځکه کې د عمرې اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولي وای. اوس مشرکان په تردد کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکي د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي او بیا دا خبره په نورو عربو کې نشر سي چې قریش خلک د عمرې څخه منع کوي او هغه بیا پر قریشو بد وایي؟ نو قریشو ویل معلومات به وکړو او خبره به په یقیني ډول ځان ته معلومه کړو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئنه سوه، نو بدیل ابن ورقا الخزاعي چې د خزاعه د قبیلې د مشرانو څخه و، د څو نفرو سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبیله په صورت عموم سره که مشرکان و که مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر غوښتونکي وه او نه یې غوښته چې جنګ ورسره وسي. نو دغه بدیل که څه هم د قریشو څخه نه و خو په مکه مکرمه کې کور درلودی او هلته یې ژوند کاوه. نو بدیل چې په دغه وخت کې پر شرک و او بیا په وروسته کې مسلمان سو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤی د لښکره سره په حدیبیه کې اړولي دي چې ستا د جنگ اراده لري او کعبې شریف ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د چا د جنگ دپاره نه یو راغلي، بلکې موږ د عمرې د ادا کولو دپاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړي دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پرېږدي. که زه پر خلقو غالبه سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخل سوه داخل دي سي، یعنی که اسلام ته داخلېده داخل دي سي او که نه هوسا خو به سي. او که بې له جنګ څخه بل شی نه قبلاوه نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاته کېږي. بدیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کړم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه څه شي دې ځینې اورېدلي دي. نو بدیل هم هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې اورېدلې وې ورته وکړې. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانسي که څه هم د عمرې دپاره وي، مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل ته څه پوه سوې چې دی علیه الصلاة وسلام د عمرې دپاره راغلی دی. بدیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.